وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم. معززو سامعینو حاضرینو کتونکو ورونو، څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې بعضې خلک د دیوبند لباس خپل کړی دی او کار وهابیت او پنجپیریت ته کوي او هغې ته د دیوبند رنګ ورکوي او په هغې باندې خلک د دیوبندیت نه او د اهل سنت نه پنجپیریت او وهابیت ته راړي. نوم پې د دیوبند دی خو حقیقت کې دي د پنجپیریانو د وهابیانو خادمان. د نن نسمو د وړاندې بلکې د اتوار په ورځ باندې غالبا 2 تاریخ جوړېدو په پشتخري چوک کې په قبني ټاون کې یو مفتی غلام فرید په نوم باندې چې آنلاین فتوی ورکوي د مبارک رحمت الله تعالی علیه چې د الله تعالی عظیم الشان ولی دی. هغه شخصیت دی چې هغه کله په خبره باندې پوه شوی دی تر مرګه پورې د مبارک نه چېرته د جمع مونځ نه دی قضا شوی. او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مای مستعمل کې دا یو قول دی چې دا نجسی دی په دې وجه باندې چې د انسان ګناهونه په باندې ختمیږي لرې کیږي. نو مبارک رحمت الله علیه به چې کله اودس کو نو یو غټه کورتۍ ساتلې وه چې ما باندې د مای مستعمل یو ساس کې رونه غورځېږي. دومره یو متقی او پرهیزګار انسان هغه په حق کې د زندیقیت او د مشرک او د کفر ټکي استعمال کړی و. نابغه صاحب مبارک الشیخ غلام حضرت غلام الحلفی نور الله مرقده، هغه مبارک چې هغه د زرګونو علما کرام او استاز دی او داسې شاګردان یې روزلي دي چې په هر علاقه کې دې نه څوک سر نشي اوچتولی. هغه شخصیت ته د زندیق او د مشرک نسبت کړی و. دغه شان الشیخ عبدالحکیم مظهري صاحب هغوی ته د زندیق نسبت کړی و. نو مونږ بیا د خپلو مشرانو په مشوره باندې هلته ورغلو چې دنه مونږ پوښتنه وکړو چې ته ولې دا خبرې کوې او که دا کمې خبرې ته یادوې چې دوی د استمداد یا د علم غیب یا د حاضر وغیره دا کومه عقیده چې زمونږ دا خو د دیوبندیانو عقیده ده او د هغوی په کتابونو کې ده. نو چې مونږ ته مشرکان وی نو بیا به هغوی ته مشرکان وی، خو مونږ چونکې هلته لاړو د زمونږ یوې خبرې ته هم غوږ نه کېغوستو. زمونږ مناظر ملت د ښو اوصافو خاوند د هر یو فن ماهر جناب سید سادات سید عنبر علی شاه صاحب دامت برکاتهم چې د جامعه محمدیه مجددیه سیفیه ناظم اعلی دی او ډېر ښه کارکن د دې جامعې دی. هغه ورته وایي ما سره خبره وکړه، دا ورته وایي تاسو به ما ته ټلیفون کړی وي. نو مونږ ورته وایي چې ټلیفون ته څه ضرورت دی؟ خلک اول وینا کوي ما به ځان تیار کړی وی. نو مونږ ورته ویلي چې تا ځان نو تیار کړی او ته مطمئن نه وي ته داسې ډایرکټ فتوی په لوی اشخاصو باندې ولې لګې؟ نو مونږ به کتاب راواغستو هغه به شور کوو، مونږ به کتاب راواغستو هغه به شور کوو، مونږ به کتاب راواغستو هغه به شور کوو. حالات به تاسو ټول په ویډیو کې کتلی وي. نو که دا چېرته حقیقي دیوبندي وی او د دیوبند خادم وی نو ده ته چې موږ د دیوبند د علماو د کتابونه پیش کول نو بس ده به ویلي وی چې یاره زه خطا شوی یم، دا خو زموږ د دیوبند د علماو عقیدم ده، زه خطا شوی یم، بس دې نه پس زما توبه ده ما غلطي کړې. نو خبرې ته یې غوږ هم نه یې غوستو او اخره کې بیا دا ویلې مونږ ورته ویلې چې دا خو ستا د دیوبندیانو عقیده ده، وایي دا ټول کتابونه غلط دي. دا خبر هم په ویډیو کې موجوده ده، د ویلې وایي دا ټول کتابونه غلط دي. نو زه حیران دي مسلمانانو ته یم چې تاسو څنګه دیوبند چغې وښئ؟ هلته هم د دیوبند نه دین جوړ کړی دی، بیا د دیوبند د علماو خبرې نه منئ. نو حیران یو دی خلکو ته صرف دغه نتیجه موږ ته د دوی دغه اخلاق او د کردار راکوي چې دا دي پنجپیریان وهابیان د هغوی خادمان دي او د دیوبند لباس یې خپل کړی دی او لګیا دي پنجپیریانو ته وهابیانو ته خدمت کوي. نو دیوبندي علماو ته مشایخ دي که هر څومره دي چوپ مه کښېنئ، غلي مه کښېنئ، تعصب نه کار مه اخلئ، ضد نه کار مه اخلئ. دا حقیقت واضحه کوي. په ورځ د قیامت به ځوړند یې د سټ نه د جبو نه
دا ستاسو په یو خبره باندې امت مسلمه کې دا نزاع ختمیږي، را میدان ته شئ، یوه خبره وکئ، یو کلیپ وکئ، میډیا ته یې وخېژوئ، حقیقت ووایئ چې حقیقت مو ویلو نو انشاءالله امت به د لوی نزاع نه د لوی جګړې نه بچ شي. خو ستاسو په یوه خبره چې دا دومره لوی نزاع ختمیږي او تاسو دا حقه خبره نه کوئ نو د قیامت په ورځ به الله العالمین له څه جواب ورکوئ. نو انشاءالله العزیز حضرت باچا صاحب محترم هغوی هم ناست دي او زمونږ انبرشاه مولوي صاحب محترم هغوی به د دیوبند د کتابونو نه هغه مسایل او هغه حوالې هغه کومې خبرو باندې چې دوی په موږ اعتراضات کوي هغه به د دیوبند د علماو د کتابونو نه انشاءالله العزیز هغوی تاسو ته پیش کوي. نو تاسو یې واورئ، تاسو یې زده کوئ، تاسو پې ځان پوه کوئ. دا کتابونه پیدا کوي، اردو کتابونه دي. او که چېرته کم یو کس داسې اوتې بوتې وایي غلطې خبرې کوي نو بیا ورته دا کتاب پیش که، ورته وایي چې ته مبارک رحمت الله علیه ته او نابغه صاحب رحمت الله علیه ته مشرک وې، اول به د خپل مشر ته مشرک وې. که دې ته نه وی او هغې ته نه وی دا کم دین شو؟ دې ته مشرک په دې عقیده باندې نه وی او نابغه صاحب ته مشرک وی په دې عقیده باندې، نو پته ولګېده چې تاسو ایجنټان یې د اغیارو او غواړئ دا چې دا مسلمانان به اتفاقه شي او دا اتفاق او اتحاد د دوی ختم شي. نو انشاءالله العزیز هغوی تاسو ته هغه بهترین او ښکلې ښکلې حوالې په ښکلې انداز سره تاسو ته بیانوي. تاسو ورته غوږ کېږدئ، الله دې تاسو ته جزای خیر درکړي. الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، معزز و مولوی سے مبارک تاسو ته د پرونې واقعي وضاحت وکړو چې موږ دغه نام نهاد مفتی غلام فرید پسې کم مقصد دپاره ورغلي وو د هغې وضاحت مولوی سے محترم وکړو چې د اتوار په ورځ باندې هغوی آنلاین یو پروګرام کوي، په هغې کې زمونږ د سیفیانو د عقایدو د ځان نه ترجماني کړې وه او موږ پسې د ځان نه څه عقاید په خپله تړلي او د هغې په بنیاد باندې زمونږ پیر صاحب محترم رحمت الله تعالی علیه او زمونږ استاذ ګرامی جناب نابغه صاحب رحمت الله تعالی علیه مبارک ته د کفر او د شرک او د زندیقت نسبت کړو. بیا چې کله مونږ کتابونه ورپسې وروړل او د دیوبند هغه کتابونه د مشایخو مونږ ورته وروړو، مونږ کتابونه مونږ پیش کول، هلته یې زمونږ خبره نه اورېده، کتاب ته به یې لاس وروړو، دیکه به یې ورته ورکه او خبرې نه کولې. نو اوس مونږ تاسو ته ویډیو کې هغه کوم عقاید چې څلور د بیان کړي او د هغې په بناو بنیاد باندې نابغه صاحب مبارک او پیر صاحب مبارک ته د کفر د شرک نسبت کړی همغه څلور عقاید چې کوم دی د دیوبند د اکابرینو د کتابونو نه زه ستاسو حضور کې بیانوم چې د دیوبندیانو عقاید دي، د دیوبند د اکابرینو عقاید دي. نو په دې باندې چې زمونږ صاحبانو ته د کفر او د شرک نسبت کوي، دې به اکابرینو د دیوبند سره څه کوي. د هغې مسایلو نه یو مسئلې دا بیان کړې ورونو چې سیفیان نبی کریم علیه السلام مبارک ته د علم غیب قائل دي، لہذا علم غیب خاصه د باری تعالی ده. نو په دې بنیاد باندې سیفیان چې کوم دی خاصه د باری تعالی نبی علیه السلام ته ثابتوي دا مشرکان دي. ورونو زمونږ په دې مسله کې دعوه دا ده چې بعضې علم غیب عطایي انبیا کرامو صالحینو ته دا چې کوم دی ثابت دی او الہ العالمین ورته ورکړی دی. مونږ د علم غیب عطایي جزئی قایل یو، دا زمونږ عقیده ده. نو په دې عقیده که مونږ ته څوک مشرکان وایي نو زه مش نمونه خروار یو څو حوالې د دیوبند د اکابرینو د کتابونو نه بیانوم. نور خو سلفو کې مفسرین او محدثین د دې عقیدې قایل دي، خو چونکې دی ځان ته وایي دیوبندي نه دی، په دې بنیاد باندې د دیوبند د اکابرینو بعضې کتابونه پیش کوم. د ارشاد المفتیین دی د حمید الله جان، دا د علامه یوسف بنوري شاگرد دی او یوسف بنوري صاحب چې کوم دی د شان ورشا کشمیری صاحب استاذ دی.
د دیوبند چې کوم دی مسلم شخصیت ته هغه چې کوم دی دلته دی کتاب کې ته سوال کیږي مسئلہ نمبر 85 کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ بعض لوگ حضور کو عالم الغیب مانتے ہیں مہربانی فرما کر قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیلی فتویٰ صادر فرمائی الجواب باسم الملک الوہاب علم غیب در اصل غیر مشاہدات للناس کے جاننے کو کہتے ہیں جو عام آدمیوں کے علم میں نہ ہو پھر اس کی دو قسمیں ہیں علم غیب ذاتی علم غیب عطائی علم غیب ذاتی کلی اس کو کہتے ہیں کہ تمام اشیاء مغیبات ہو یا ظاہر ہو ان کو بغیر اعلام کے جاننا یا صفت صرف اور صرف اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے علم غیب عطائی وہ ہے جو بطور وحی یا کشف و کرامات و الہام کے ذریعے ہو جن حضرات کو علم غیب بذریعہ وحی وغیرہ حاصل ہوتا ہے وہ حضرات انبیاء کرام ہے اور جن حضرات کو علم غیب بذریعہ کشف و الہام حاصل ہو وہ حضرات اولیاء کرام ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخلوقات میں سب سے زیادہ علم عطا کیا گیا مگر اللہ تعالیٰ کے علم کے مساوی یعنی ہر وقت ہر چیز کا ہر جگہ پر علم نہیں رکھتے ګورئ رونو زمونږ هم دا عقیده دا کومه عقیده چې دا حمید الله جان د یوسف بن نوري صاحب د شاګرد لیکلی د بعینه زمونږ هم دقه عقیده ده او دی د دې قایل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته جزئی عطائی علم غیب ورکړی شوی دی لہذا که په دې باندې مونږ ته مشرک وي نو زمونږ دا ګیله ده چې مونږ زمونږ اساتذه کرام په دې باندې مشرکان شول نو دا د دیوبند اکابرین دا بیا په دې عقیده باندې ولې مشرک نه ګرځېږي دوی ته بیا د شرک نسبت ولې نه کوي او چې دوی ته نه کوي نو مونږ ته بیا ولې د شرک نسبت په دې عقیده باندې کوي فتاوا فریدیه دا دویم کتاب دی زما په لاس کې فتاوا فریدیه ده اول جلد دی او دا د مفتی فرید صاحب فتاوا ده دې کې ګورئ دا بارا عنوان لگی علم غیب لغوی انبیاء کو بقدر ضرورت دیا گیا تا علم غیب لغوی په قدر د ضرورت انبیاء کرامو ته دا ورکړی شوی وو دا د مفتی فرید صاحب فتاوا ده او 68 نمبر صفحه ده او دا مفتی فرید صاحب دغه غلام فرید چې کوم دی استاذ دی لہذا په دې عقیده چې ما ته مشرک وي نو د خپل استاد سره به دی څه کوي د د استاد په دې عقیده باندې مشرک ګرځېږي او که نه ګرځېږي مونږ ته صرف فقط د استفتا دپاره ورغلي مونږ ته په دې مسله باندې ته مشرک وی نو ستا استاد خو هم دا عقیده لري چې انبیاء کرامو ته په قدر د ضرورت علم غیب لغوي دا چې کوم دی ورکړی شوی و او بله دا رونو دوی چې همیشه دپاره په ممبرونو باندې دا بیان کوي او ډایرکټ دا چې کوم دی مطلق حکم لګوي چې څوک نبی کریم علیه السلام ته د علم غیب قایل دي مشرکان دي دی بیا په هغه وخت کې دا تفصیل ولې نه کوي که یو سړی نبی کریم علیه السلام ته په دې عقیده باندې چې علم غیب په معنا لغوي سره ورته ثابت دی نو دا سړی مشرک نه دی دغه تفصیل چې کوم دی منبر باندې ولې نه کوي هلته خو دوی مطلق حکم لګوي چې څوک هم نبی کریم علیه السلام ته علم غیب مني دا سړی چې کوم دی مشرک دی دا دریم نمبر زما سره البصائر دی دا حمدالله جان ډاګی سے دا صفحه نمبر 11 ده دې کې دی دا الوسی چې کوم دی عبارت لاندې راخلی او دی وی ويعلمه الله تعالی بواسطه الملائکه بعض الغیوب عما له تعلق برسالته دی هم دا خبره کوي چې الله جل شانه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته په واسطه د ملائکو د بعضو غیوب علم چې کم دی دا څه کړی دی دا ورکړی دی بعینه دقه عقیده زمونږ هم ده چې رسول الله مبارک ته د بعضې مغیباتو او چې کم دی دا علم الله جل شانه ورکړی دی دا درې کتابه شل څلورم نمبر رونو معارف القرآن د مفتی شفیع صاحب جلد نمبر 26 سورت احقاف آیت نمبر 9 قل ما كنت بدعا من الرسل د دې آیت کریمه د لاندې مفتی شفیع صاحب چې کوم دی غلی کی چې د ادب تقاضا دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک بارک دا اون ویل شي چې الله تعالی غته د غیب او علم چې کوم دی نه دی ورکړي بلکې الله جل شانه رسول الله مبارک ته د ډیرو مغیبات او علم چې کوم دی دا څه کړی دی دا ورکړی دی لہذا تاسو به د مفتی شفیع صاحب بارک څه فتوا لګوئ چې زمونږ د مشرانو بارک د کفر او د شرک فتوی لګوئ همدغه سرونو تنقید متین د سرفراز خان صفدر
بر تفسیر نعیم الدین هغه صفحه نمبر 162 کې هغه وی ها فی الجملہ علوم اولین و آخرین کا آپ کو عطا ہونا صحیح دلائل سے ثابت ہے. دغه د سرفراز خان صفدرم د دې قائل دی چې الله جل شانه نبی کریم علیه السلام ته د اولین او د آخرین علم چې کم دی دا ورکړی دی او دا فی الجمله مشیر هم دی ته دی چې دا جزئی علم دی او دا بعینه زمونږ عقیده ده. لہذا دا خو ما یو څو 15 حوالې تاسو ته بیان کړي دیوبند د کتابونو نه. داسې نور هم ډېر کتابونه د دیوبند د حضراتو هم مونږ سره شته او د سلفو خو ما تاسو ته ویل هغې ته مونږ ځکه لاس نه وروړو چې دوی هم دا وایي چې دا د دې عقاید د دیوبند د عقایدو خلاف دي. نو دا د مونږ چې کوم دی د دیوبند د کتابونو نه تاسو ته دا حوالې پیش. دویمه مسئله دا کړې ده چې سیفیان نبی کریم علیه السلام مبارک چې کوم دی حاضر ناظر ګڼي. لہذا د دې وجې نه دا خلک چې کوم دی مشرکان دي. زمونږ پیر سے مبارک او شیخ سے مبارک ته په دې عقیده د شرک نسبت کړی دی. اولا خدارونو زمونږ په دې مسئله کې عقیده څه ده؟ عقیده زمونږ مسئله په دې مسئله کې دا ده چې بعض الانبیاء و بعض الصلحاء یحضرون بعض المجالس احیانا باذن الله تعالی لا علی سبیل الدوام. په اعتبار د روح یا د صورت مثالی سره زموږ عقیده دا ده چې بعضې انبیا کرام او بعضې صلحا او نیکان بعضې مجالسو ته احیانا په اذن د الله تعالی سره دا حاضري کولی شي یا په صورت د روح کې یا د صورت مثالی کې او دا حضور چې کوم دی په طریقې د دوام او استمرار سره نه وي. او ورونو په میډیا باندې زموږ د حضرت شیخ سے مبارک یو کلیپ چې کوم دی دا پروت دی په دې مسئله کې چې هغه مبارک بیان کړی دی ان تر دې پورې هغه مبارک دا هم فرمایلی دی چې تاسو د حاضر او د ناظر صیغې هم استعمالوئ ځکه دې نه شایبه د دوام او د استمرار راځي. لہذا د یحضرو صیغې چې کوم دی تاسو استعمالوئ او دا عقیده بعینه د دیوبند د کابرینو عقیده ده. تاسو وګورئ دې کتاب ته دا کلیات امدادیه دی زما په لاس کې د حاجی امداد الله مهاجر مکی سے دې کې فیصله 7 مسائل کې اول نمبر مسئله دا مولود شریف کا د مولود شریف مسئله ده. دې کې دی را لګېدلی دی د میلاد شریف په اثبات باندې چې کوم دی دا مسئلې لګولې ده د میلاد شریف د اثبات بحث هم ورکې کوي او بیا چې کوم دی آخر کې دلته وایي رہا اعتقاد کہ مجلس مولد میں حضور پر نور رونق افروز ہوتے ہیں اس اعتقاد کو کفر و شرک کہنا حد سے بڑھنا ہے. وہی کہ یو سړی دا په دې بنیاد باندې مجلس د میلاد ته نه راځي او دې ته بد وایي چې دې کې دا عقیده لرلی کېږي چې نبی کریم علیه السلام دې مجلس ته حاضري کوي او دې عقیدې ته شرک او کفر څوک وایي چې نبی علیه السلام مجلس ته حاضري کولی شي دې عقیدې ته څوک شرک او کفر وایي دا د حد نه چې کم دی وتل دي کیونکہ یہ امر ممکن عقلا و نقلا ہے. وی ځکه دا امر ممکن دی هم په اعتبار د عقل سره رسول الله مبارک بعضی مجالسو ته حاضري کولی شي او هم نقلا یعنی دلایل هم په دې باندې موجود دي چې نبی کریم علیه السلام او د صلحا او ارواح چې کم دی بعضی مجالسو ته دا چې کم دی حاضري کولی شي. مزید فرمائی بلکہ بعض مقامات پر اس کا وقوع بھی ہوتا ہے بلکہ په بعضی مقاماتو کې د دې وقوع هم چې کم دی هغه شوی دا یو کتاب چې کوم دی حاجی امداد الله مهاجر مکی سے هغه شخصیت دی چې دیوبند د اکابرینو څه شی دی ورونو د دې ټولو چې کوم دی پیر او مرشد او استاذ دی هغه د دې قایل دی چې بعضې مجالسو ته نبی علیه السلام حاضري کولی شي. دا زما بیا لاس کې فتاوه فریدیه جلد نمبر 1 دا صفحه نمبر 68 دوم د دکه غلام فرید حقانی چې کوم دی د هغه استاذ دی او ګوره استاذ نه تپوس کېږي څه وایي مصیبت کے وقت کسی مردہ استاذ یا مرشد کے حضور اور امداد کا عقیدہ وی د مصیبت په وخت کې د یو مردنه استاذ یا مرشد داغه د حضور عقیده چې دا زما استاذ یا مرشد راتلی شي او د امداد عقیده دا څنګه ده. سوال تکیږي کیا فرماتے ہیں علماء دین اس شخص کے بارے میں. علماء دین داغه شخص باره کې څه وایي
जो ये عقیدہ رکھتا ہو چې هغه دا عقیده لري کې کسی مشکل یا مصیبت کے وقت چې د یو مشکل یا مصیبت په وقت کې استاذ یا مرشد اگرچہ مردہ ہو اگر کاغذ دنیا نه تللی وي حاضر ہو کر امداد کرتے ہیں اگر حاضری کول شو امداد کی اپنے جسد عنصری کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور د جسد عنصری سر حاضری گی جب مرید یا شاگرد مطمئن ہو جاتا ہے کله مرید و شاگرد چې مطمئن شي تو وہ چلا جاتا ہے اگر بیازی ایسے عقیدہ رکھنے والے شخص کا کیا حکم ہے دادا سے عقیدہ لرلو والا شخص سے حکم دے الجواب وہی جزی طور پر یہ حضور ممکن بلکہ واقع ہے وہی جزی طور سرا دا حاضر دل د امواتو د اساتذو د مرشدانو دا ممکن دی بلکې واقع دی او زمونږ عقیده هم صدرونو د جزئی طور دا چې بعضې مجالسو ته احیانا د الله جل شانه په اذن باندې حاضري کولی شي نو که زه په دې عقیده مشرک یم نو د مفتی فرید صاحب حکم څه شی دی مونږ خو ګیله دا لرو چې مونږ ته مشرکان وایي د دیوبند د اکابرین به ستاسو د فتوو نه چرته بیا خلاص شي دغسې رونو دا زما لاس کې تاسو ګورئ نو تکشف عن مهمات التصوف حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی صاحب دنه دلته سوال کیږي صفحه نمبر 648 مسئلہ امکان تجسد روح کاملین در مکانے بزرگوں کی روح کا کسی جگہ متجسم ہو کر نظر آنا ممکن ہے وہی د بزرگانو روح په یو ځای کې چې متجسم شي او نظر راشي وي دا ممکن دی حدیث د نسائی شریف او د مسلم شریف ذکر کړی دی او بیا د هغې په فائدہ کې لاندې لیکي 2 حدیث مبارکې راوړي دي ان دونوں روایتوں کے مجموعہ سے ثابت ہوا ہے وہی د دې دوانو روایتونو د مجموعین ثابت ده کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجود قبر میں تشریف رکھنے کے موسیٰ علیہ السلام باوجود د دینا چې خپل قبر کے تشریف فرما دے پھر بھی دوسرے انبیاء علیہ السلام کی معیت میں داغے باوجود بیا ہم د نور انبیاء کراموں پر معیت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر سے باہر ملے رسول اللہ مبارک سرا د قبر نہ باہر بیا ہم ملو شوے دے کیونکہ یہ سب انبیاء ان کی قبر سے یقیناً باہر تھے آغا واقعہ د معراج بیانی وہی دغه ټول انبیاء کرام چې کوم دی یقیناً د خپلو قبرونو نه بهر اس سے معلوم ہوا وہی دینا معلوم شوا کہ بزرگوں کی روح کہ د بزرگانو روح اگر کسی جگہ متجسم ہو کر نظر آئے ممکن ہے اگر که د بزرگانو روح په یو ځای کې متجسم شي او نظر راشي نو دا ممکنه ده مگر خوب یاد رکھو کہ یہ دائم مگر خوب یاد رکھو کہ نہ یہ دائم ہے اور نہ اختیار میں چې دا دائمی نه وي دا حضور دائمی نه ما مخکې خپل عقیده بیان کړه چې زموږ دا عقیده ده چې دا حضور احیانا کیږي او په اذن د الله تعالی باندې کیږي لہذا که موږ په دې باندې مشرکان یو د اشرف علي تانوي صاحب باره کې بیا ستاسو صفت وایي مونږ صرف دا وضاحت تاسو نه طلب کوو البصائر خیر دسی 86 صفحه دا زما لاس کې رونو البصائر دی د حمدالله جان داجوی صاحب چې دا مشهور دیوبندي سړی دی دلته دی څه فرمایي و ایضا ذکر اشرف علی التانوی فی کتابه بزم جمشید و اشرف علی تانوی سے په خپل کتاب بزم جمشید کې ذکر کړی دی ان جده استشهد فی غزوة چې زمانی که په یو غزوه کې شهید شو وکانه یأتی جدته بعد الوفات او دا زمانی که به پس د وفات نه زمان یاد راتله ویعطیها شیئا للصبیان او د ماشومانو د پاره به څه نه څه ورته ورکولم ویقول لها او دا زمانی که به ویل لها زما د نیاته لا تخبری احدا داتې کوم دی ته چاته خبر مه ورکوه هېڅ چاته فعلم انهم وی پته ولګېده حمدالله جان داجوي صاحب وی د دی نه چې انهم بشک د اولیاء کرام یجیئون الی الارض والدار چې دی راتګ کولی شي څه ته د ځمکې ته هم والدار او خپل کورونو تم فکیف یتم استدلال الشیخ المنکر نو وایي څرنګه به تمام شي استدلال د هغه شیخ منکر لہذا ګوره حمدالله جان داجوي صاحب د اشرف علي تانوي صاحب واقعه ذکر کوي او دی وایي چې زما نیکه به راتله او مونږ خو لا صرف د حضور قایل یو دی وایي وهي هغه اشرف علي تانوي صاحب وایي چې زما نیاته به زما د نیکه د ماشومانو دپاره څه ورکول هم
درېمه مسله دا کړې درونو چې استمداد د غیر الله نه سیفیان د دې قایل دي چې د غیر الله نه طلب د امداد کوي، لہذا په دې بنیاد باندې دا څه دي مشرکان دي. اولا زه د خپل عقیدې وضاحت په دې ویډیو کې تاسو ته کوم. ګورئ رونو زمونږ عقیده په مسلې د استمداد کې هغه دا ده چې الاستغاثة بالانبیاء والصالحین جائزة، استغاثه په انبیاء کرام او صالحینو دا جایز ده. یعنی دوی مبارکان انبیاء کرام اولیاء کرام پس د وفات نه هم په اذن د الله تعالی سره معجزتن و کرامتن امداد کولی شي. زمونږ دا عقیده ده. او که په دې عقیدې باندې مونږ مشرکان یو او مونږ چې کوم د اسلام نه وتی یو، نو مونږ د مفتی پسې نام نهاد پسې فقط دې دپاره ورلو چې مونږ ته استفتو کو دا د دیوبند کتابونه مونږ راوړي دي، دې کې دا عقیده شته، آیا دا پې مشرکان دي او که دا مشرکان نه دي، لیکن مونږ یې خبرې ته نه پرېښودو. اولا زما لاس کې همدا فتوا فریدیه ده چې د ده استاذ دی او اول جلد صفحه نمبر 68 ده. حضور کې چې کومه حواله ما وویله اکه حواله ده چې پس د وفات نه یو مردا یا یو استاذ دا د خپل مرید سره امداد کولی شي که نشي کولی. اکه سوال ته شوی دی، جواب ورکړی چې جزئی طور پر یہ حضور ممکن بلکہ واقع ہے. جزئی طور سره د حاضرېدل د استاذ او د مرشد او د ولی الله او د امداد کول د خپل مریدانو سره دا بالکل واقع دي او مونږ هم د جزئی قایل یو، مونږ د باذن الله قایل یو چې په اذن د الله تعالی سره معجزتن و کرامتن امداد کولی شي. دویم نمبر دا البصائر دے زما پلاس کې د حمدالله جان داجوی صاحب د دې صفحه نمبر 60 دا دې کې دی وی والشیطان الرجیم غفل عن هذا فنقل عن قبول الحق الصریح ومثله من ينكر الاولیاء او زیارت قبورهم. وی په مثل لدی د هغه څوک چې هغه انکار کوي د اولیاء کرامو نه او زیارت قبورهم یا د زیارت د قبرونو د اولیاء کرامو نه والاستمداد منهم. او په مثل دغه شیطان دی هغه څوک چې هغه د استمداد د اولیاء کرامو نه څه دی منکر دی. بیا وایي نسأل الله العصمت، مونږ د الله تعالی نه د عصمت سوال کوو، ونعوذ بالله من الخذلان، او مونږ پناه غواړو د الله تعالی نه من الخذلان د څه نه د خذلان نه. او حواله چې کوم دی دم د روح البیان ورکړې ده. همدغه سیرونو صفحه نمبر 61 امدده البصائر صفحه نمبر 61 دا مزید بیا فرمی ومن الدلائل على التوسل والافاده والاستفاده من الاولیاء المدفونین. وی د دلائلو د وسیلینا والافاده او دارنګ چې کم دی افاده ورکول والاستفاده او افاده کول من الاولیاء د اولیاء کرامو نه هغه اولیاء کرام المدفونین چې کم دفن شوي دي. ما هغه دي دلایل ذکره مولانا المحدث الشاه عبدالعزیز الدهلوی فی تفسیره، او بیا د هغه چې کم دی حواله ورکړې ده. او صفحه نمبر 62 کې د تفسیر عزیزی حواله بیا ورکړی د فرمای فهذا ايضا صریح، وای دا هم دکه صریح دی فی ابقاء التصرف لخواص الاولیاء، په دې خبره کې چې خاص اولیاء سره دا تصرف پس د وفات نه هم بیا هم باقی پاتې وي. دا زما پلاس کیرونو بوادر النوادر د اشرف علی تانوی صاحب دی. دلته د استعانت مسله چیړي صفحه نمبر د 83 جواب ورکی جو استعانت و استمداد بالمخلوق به اعتقاد علم و قدرت مستقل ہو شرک ہے. که یو سړی دا عقیده لري چې دا استمداد و استعانت چې اولیاء کرام کوي مخلوق کوي او دا عقیده یو سړی لري چې دا علم او د قدرت کې دا مخلوق مستقل دی، دا بالکل شرک دی. دا زمونږ په نیز باندې هم بالکل شرک دی. اور جو بے اعتقاد علم و قدرت غیر مستقل ہو مگر وہ علم و قدرت کسی دلیل صحیح سے ثابت نہ ہو معصیت ہے. کہ یو سړی د اولیاء کرامو د استعانت او د استمداد قائل وي او دا علم و قدرت کې دا مستقل نه ګڼي، لیکن دغه علم و قدرت د یو دلیل صحیح نه ثابت نه وي، نو بیا دا معصیت دی، بالکل معصیت دی. او جو به اعتقاد علم و قدرت غیر مستقل ہو او که یو سړی دا عقیده لري چې دا ولی امداد کوي د علم کې او د امداد کې مستقل نه دی او علم اور قدرت کسی دلیل ہی سے ثابت ہو
او دا علم او قدرت دته یو دلیل نه ثابت وي نو دا بیا څه دی وروڼو جایز دی خبره باندې پوه شئ نو چې جایز شو زمونږ هم دا عقیده ده مونږ هم دا وایو چې یو ولی امداد کوي استعانت د هغه نه کیدلی شي دی په دغه علم او قدرت کې مستقله نه دی لیکن د انبیاء کرامو د اولیاء کرامو د علم او قدرت دا خو د دلایلو نه ثابت دي کرامت او معجزه مونږ وایو کرامتن امداد کولی شي ولی معجزتن امداد کولی شي نبی او کرامت او معجزه دا د دلایلو نه څه ده وروڼو دا ثابته ده لہذا که زه په دې عقیده مشرک یم تاسو د اشرف علي نبی سے باره کې بیا څه وایي بس فقط د دې استفتا در نه کوو څلورمه یو دا خبره کړې وه چې زمونږ د سیفیانو مبارکانو په محافلو کې بعضې سالکانو باندې چې کوم دی وجد راځي دغې وجد ته د ظالم چې کوم دی د ډانس او د ګډا نسبت کړی دی لہذا د هغې وضاحت کول غواړم که دا وجد چې کوم دی ډانس او ګډا وي نو فقط زه تاسو ته د دیوبند یو څو کتابونو حوالې در کوم چې هغوی دا وجد ثابت کړی دی د هغې باره کې بیا د ده څه فتوا ده او څه حکم دی تاسو ګورئ دا زما لاس کې التشرف بمعرفت حدیث التصوف د اشرف علي تانوي صاحب کتاب دی او د دې صفحه نمبر 68 ده رقص وجد و تواجد کی اصل زه دا ویم دی خو وجد ته ګډا وی د خو وجد ته ګډا ویلې ده نو اکابرینو د دیوبند چې ګوره دا حکیم الامت د اشرف علي تانوي صاحب حکیم الامت دی هغه خو چې کوم دی تواجد دپاره هم حدیث نه اصل ثابت کړی دی وجد خو پرېږده چې بې اختیاري تواجد چې په خپل اختیار یې سړی کوي هغه خو دې دپاره هم حدیث راوړی دی تاسو ګورئ حدیث نمبر 108 هغه واقعه راوړې ده حضرت علی صاحب و حضرت جعفر صاحب و زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنهم چې کله د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه دغه لور د پرورش باره کې اختلاف راغی نو حضور صلی الله علیه وسلم مبارک د دې ټولو د تسلی دپاره وفرمیل حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته وفرمیل تم میرے او میں تمہارا ہوں ته زما او زه ستا یم هغه ته چې دا وویل یو خاص هیئت باندې حضرت علی رضی الله تعالی عنه چې کم دی رقص وکړو د نبی کریم علیه السلام نه غیر چاپیرا حضرت جعفر سے فرمایا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ته ویل تم میری صورت اور سیرت میں مشابہ ہو ته زما سره په سیرت او صورت کې مشابه یې وہ بھی رقص کرنے لگے وی هغه هم چې کم دی رقص وکړو اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا حضرت زید صاحب ته او فرمایل تم ہمارے بھائی اور دوست ہو ته زما رور او دوست دی وہ بھی رقص کرنے لگے هغه مبارک هم چې کم دی رقص وکړو اوس دلته فائدہ لګی فائدہ اس حدیث میں اصل ہے اہل وجد کے رقص کی وی دی حدیث کے اصل لے دا اہل وجد دا رقص دا پارا جو فرح یا شوق سے ہوتا ہے وی چاگا رقص دا خوشالینا یا دا شوق دا غلبی دا وجہ کم رقص وی دی حدیث کی داغی دا پارا اصل دے اگرچہ بی اختیاری سے نہ ہو اگر کدا بغیر د اختیار نه نمی په خپل اختیار قصدن ته پزان باندې پویږي تواجد کې وی بیا هم د حدیث کې داغه د پاره څه دی اصل دی د ویل چیرې د سیفیانو د عمل مونږ سایانو ته خایو شرمېږو دا حدیث او د کتاب د تنویر صاحب چې سایانو ته خې پدې دا خبره کړې و چې مونږه په نیټ باندې د سیفیانو د ویډیوګانې پرتی دي دا چې مونږ عیسایانو ته خایو نو مونږ په دې باندې شرمېږو شرم راځي مونږه دا استفتا ته کوو چې دا کتاب د اشرف علي تانوي صاحب تشرف یا دا حدیث یا د چې کم دا فایده لګولې ده دا چې اوس عیسایانو یا نور چاته خین اوس شرم درځي او که نه درځي دی ویلیو چې سیفیان جماعتونو کې ګډا کوي دی وجد ته د ګډا نسبت کړی او دی ظالم بدبخته دا تذکرة الرشید د زما په لاس کې دا سوانح د رشید احمد گنگوہی دی دی لیکلی دی دا دی چې کم دی دویم جلد صفحہ نمبر 160 دی کہ وی آپ کے بعض متوسلین ایسے بھی تھے وی دا بعض متوسلین دا سمبو جن پر وجد اور حال کی کیفیت طاری ہوتی چې پاغے باندې با دا وجد اور دا حال کیفیت راتلو اور مسجد کے فرش پر گھنٹوں لٹا کرتے
او د مسجد په فرش باندې با په ګنټو ګنټو چې کم دی دا لوغړېدل. اوس چې د سیفیانو باره کې ته وایې چې دي جوماتونو کې ګډېږي د رشید احمد ګنګوهي صاحب دغه مریدان او دغه د متعلقینو باره کې به ته څه وایې چې دي جومات کې لوغړېدل. اور مستانه وار چیخې مارا کرتے تھے او مستے والا چغې او کوکارې به چې کم دی په مسجد کې دننه هغه به یې څه کولې وهلې. زما د سیفیانو باره کې چې وی هغه وجد ته ګډاوې او د چغو ته د جومات بې ادبي وې. د رشید احمد ګنګوهي صاحب د مریدانو باره کې ستا څه فتوا ده؟ د هغه باره کې د څه فتوا ده چې هغه د مریدان د دې ګډا نه په جومات کې نه منې کول او د دې بې ادبۍ نه په جومات کې نه منې کول؟ دا تذکرة الرشید. ولی تنویر صاحب د وعظ په دوران کې یو سړی جذب شو په دارالعلوم دیوبند کې او وعظ مجلس یې خراب کو. اشرف الصوانح دغه حواله دا اشرف الصوانح دی دا اشرف علي تانوي صاحب جلد اول دی صفحه نمبر 109 ده. دی کې واقعه راغستې ده چې دا اشرف علي تانوي صاحب په مجلس کې هغه چې کم دی یو سړی دغه د مریدینو نه دلته نہیں صحیح شو اکثر وعظوں میں سامعین پر گریا اور بعض پر وجہ تکتاری ہو گیا ہے. وی دا اشرف علی تانوی سے پا اکثر وعظونو کے پا سامعینو باندے با جڑا اور پا بازو باندے با وجہ دراغے. چنانچہ مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے بڑا جلسہ دستربندے میں وی دا دارالعلوم دیوبند پا یولویا جلسہ دا دستربندے کے حضرت والا کے وعظ میں ایک صاحب پر اس قدر شدید کیفیت وجد طاری ہوئی. وی دا اشرف علی تانوی سے پا وعظ کے پا یو کس باندے دس شدید کیفیت وجہ دراغے کہ وہ کسی طرح فروا ہی نہ ہوئی چې هغه په یو طریقه باندې هم قابو کېدی نشو. یہاں تک کہ وعظ کا مجمع ہی بالکل درہم برہم ہو گیا. تر دې پورې چې د وعظ مجمع ټوله چې کم دی څه شوه خرابه شوه. دا اشرف الصوانح دا عملو سیسایانو ته تاسو پیش کولی شي که نه دا دې فتوا ورکوي. دا بل کتاب دی التکشف عن مهمات التصوف دا هم د اشرف علي تانوي صاحب کتاب دی. دا حال وجد دنه پختنه شوی دا حدیث راوړی دی هغه حدیث نه چې کم دی د وجد استنباط کوي. کسی حالت غریبہ محمودہ کا غلبہ وجد کہلاتا ہے و دا یو حالت غریبہ ناشنا محمودہ غلبے تا دا وجد ویلے کی. یہ حالت آپ کے اس قبیل کی تھی وہی کدا حالت دا دی قبیلے نو اور کاملین کا وجد اکثر ایسا ہی لطیف ہوتا ہے. وہی دا کاملینو وجد چکم دے اکثر دا لطیفی ساکا تمزیق سیاب وغیرہ نہیں ہوتا اور جس کو وہ بے اختیار ہو معذور ہے. اور وہی چاہتا چھے بے اختیار رازینو دا سدے آیت تا دا سیفیانو دا زڑنا خبرداری چاگا دا قصدن کی کنا پدی باندی امداد سے رازی. تا خو نبی علیہ السلام بارک تا دا غیب و علم نمانی او ځان ته دا غیب و دا علم قائلی چه دا سیفیانو زڑنا خبرداری دا سیفیانو بارک کے وی چه دا دی تواجد کی او دا وجد مجد نده او دا دی چه کم دے گڑاگانک دا چند وجد بارکی دارنگی دا اشرف الصوانح دا اشرف علی تانوی سیب دیں لدے پا صفحہ نمبر 448 دارنگے 285 صفحہ نمبر 444 صفحہ نمبر 515 صفحہ نمبر 513 دے ټولو کې چې کم دی د وجد اثبات شته دی او د وجد ذکر کړی دی. ما درته موږ مختصر خبرې کول غوښتې دارنګې فتوا فریدیه کې هم دا خبره کړې ده چې وجد که بې اختیار وي دا اس قبیح شی نه دی.